همیش دپاره په ملګرتیا کې صادقانه اوسئ، ځکه په یو ملګري کې هیڅکله هم د یو معمولي نقطې دپاره هغه سره ټوله ملګرتیا مه خرابوه. کیدای شي هغه کې ټول صفتونه مثبت وي، یو صفت پکې منفي وي، او ته د هغه صفت دپاره هغه ملګري سره خپله ملګرتیا پرېږدې. په اصل کې په اسلام کې ملګرتیا ډېر زیات ارزښت لري، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 4 خلیفګان چې هغه د پیغمبر اسلام د ژوند تر ټولو بهترین ملګري وو، همدارنګه د ژوند په هر چاره کې هغه سره ملګرتیا کوله، په هر مشکلاتو کې هغه سره ملګرتیا کوله. نو که چېرته موږ دا ویو چې موږ باید هم د هغه غوندې شو، دا ډېره نامناسبه خبره ده، ځکه چې هغه همغه وخت و لکه اوس موږ کولی شو چې په ژوند کې داسې یو کس پیدا کړو چې موږ سره په ژوند کې په مختلفو حالاتو کې په مختلفو مشکلاتو کې موږ سره مرسته وکړي، البته په درسي مسایلو کې، په ملګرتیا کې، په کورني مسایلو کې چې هغه ته پرې باور لري او ته پرې باندې پوهېږي چې دا ملګری زما واقعا د ژوند یو بهترین ملګری دی، او هغه کولی شي چې زما کورنۍ ته احترام ولري، یعنې تا پرې ډېر زیات باور دی او اطمینان یې پرې زیات حاصل کړی. نو هر کله چې ملګرتیا کوئ کوشش وکړئ نیکانو ملګرو سره، البته بد صفتونه به هم وي، ما درته مخکې هم ویل چې یو منفي صفت په وجه باندې د هغه سره ملګرتیا مه کوه، ځکه چې کیدای شي ټول صفتونه یې ښه وي، یو صفت منفي وي، نو ته د هغه دپاره هر څه مه خلاصوه. نو همیش دپاره چې کله ملګرتیا کوئ کوشش وکړئ یو وخت دپاره یې تعقیب کړئ، لکه څنګه چې اول زه په پوهنتون کې وم ما ډېر ملګري وکتل، لیکن زما د وړ مناسب ملګری پیدا نه شو. البته چې کله زه 2م سمسټر ته رالم زما یو ملګری و چې البته دا کمرې ماته نیولې، همدغه ملګری زما د ژوند بهترین ملګري دی. همدارنګه نور یو ښه ملګري هم لرم چې هغه هم زما د ژوند ښه ملګري دي. همدارنګه د مکتب د دورې بعضې ملګري هم لرم، هغه هم ماشاءالله ښه ملګري دي. نو زموږ هدف دا دی چې په ملګرتیا کې ډېر زیات رول لوبول پکار دي، البته خپل انسانیت او اخلاق دا د ټولو نه مهمترین څیزونه دي. که ته چېرته په ژوند کې ملګری ونه لري ته یو بېمعنی انسان یې، ځکه ژوند کې ملګرتیا یو ډېر مهم څیز دی چې انسان باید همیش دپاره ملګرتیا ولري یو چا سره، ځکه تا ته په هر ځای کې په هر ځای کې د هغه ضرورت پیدا کېږي. نو کوشش وکړئ چې په دې زمانه کې په دې وخت کې یا په دې حالاتو کې داسې ملګري پیدا کړي چې هغه ستا د ژوند ستا د حالاتو ستا د هر څه سره بالکل مناسب او وړ وي، ځکه نن سبا چې موږ ګورو زیاتره ملګري چرسي پوډریان څوک یعنې داسې ووایي چې وخت داسې راغلی چې ټول ملګرتیا کې یو ګندګي جوړه شوې، یعنې که هغه ته هغه سره چرس ونسکې سګرټ ونسکې ته د ملګرتیا په حساب ورسره نشي جوړېدی، ځکه هغوی غواړي چې موږ څنګه بدبخت یو نو ته موږ سره په همدغې بدبختۍ کې شامل شه، نو بیا تا سره ملګرتیا کوي. البته ښه خلک هم شته ده. نو زما ورونو خویندو همیش دپاره انسان باید په ملګرتیا کې بهترین کردار ولوبوي، بهترین شخصیت ځانله جوړ کړي، تر څو نور ملګري هم متاثره شي او هغوی په زړه کې دا هم راشي چې موږ باید د دغې ملګري په څېر باندې اوسو. نو امید لرم چې خپل ملګرتیا په ښه انسانیت او په ښایسته طریقو او په ښایسته کردار سره تېره کړئ او کوشش وکړئ چې نورو ته هم نصیحت او نور ته هم نیکه لاره وښیئ، تر څو هغوی تاسو نه متاثره شي او تاسو نه یو څه زده کړي. بارک الله فیکم. السلام علیکم.